د لویدیځې حوزې د عالمانو او روحانینو عالي شورا اوونیزه نوبتي غونډه نن د دې شورا د مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح په مشرۍ او د یو شمېر ګڼو نوموتو دیني عالمانو مشایخو او متنفذینو په شتون کې ترسره شوه. د شورا په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح د نورو بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د روانې جګړې په هکله خبرې وکړې. مولانا صالح د فلسطین مسلمانانو پر وړاندې د اسرائیل روان ظلمونه لوی جنایت یاد کړ او د نړۍ پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې د فلسطین د مسلمانانو ملاتړ وکړي. نور حال په ریپورت کې. د لویدیځې حوزې د عالمانو او روحانینو عالي شورا اوونیزه غونډه نن د دې شورا د مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح په مشرۍ او د دې حوزې د ګڼو نوموتو دیني عالمانو په شتون کې ترسره شوه. شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح نن د نورو موضوعاتو د فلسطین د مظلومو مسلمانانو په هکله خبرې وکړې. مولانا صالح د فلسطین مسلمانانو پر وړاندې د اسرائیل زور زیاتی لوی جنایت یاد کړ او د نړۍ د مسلمانانو څخه یې وغوښتل چې د فلسطین د مسلمانانو سره مرسته وکړي. شما از طریق رسانه ها میبینین که چه تخریبات میکنن. تنها کشتار بیرحمانه اطفال و زنان و پیرمردان و اینا نیست، خانه و کاشانه و جسد انسان ها همه به یکدیگر ختم میسازه. کافر کلان با چی میگه؟ اسرائیل میگه از خود دفاع میکنه. عجب دفاعی است. که تیارات آدمکش اونها بر سر فلسطین بمباردمان هایی که هیچ کافری تو حال نمی کرده و اسرائیل جنایتکار میکنه. امریکا چی میگه؟ میگه اسرائیل از خود دفاع میکنه. د لویدیځې حوزې د عالمانو او روحانینو د عالي شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح دغه راز په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې مسلمانان باید د کفارو د جنایاتو په وړاندې سره یو سي او نور اجازه ورنه کړي چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې مسلمانان د کفارو په لاس تعذیب او ووژل سي. میبینین چی خاری و ذلت و مصیبت و بدبختی نصیب مسلمان است. نه تنها در افغانستان بر سر مسلمان های افغانستان. بیان ببینیم مسلمان های فلسطین چی حال دارد. ما مسلمان ها در جهان در دنیا حالا اگه خیلی کار بکنیم بعد از اینقدر جنایاتی اسرائیل جنایتکار یک تخبیه بکنیم که کار بد است، ایجار نمیگیره. مسلمان ها متفق شن، مسلمان ها متحد شن علیه اسرائیل. این جنایتکار چی کارا میکند در فلسطین؟ ډاکټر عبدالخالق حقانی د هرات د ارشاد حج او اوقاف ریاست مشر چې په دې غونډه کې ګډون کړی و څرګنده کړه چې باید اسلامي ممالک د فلسطین د مسلمانانو په ملاتړ اقدام وکړي. دستور الله جل جلاله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. هیچ جا در این آیه مشخص نشده فلان قوم و فلان مذهب و فلان طایفه و فلان گروه و فلان کسانی که در فلان موقعیت جغرافیایی زمین زندگی میکنن. تمام انسان‌هایی که اهل ایمانن باید دست به دست هم بدن، باید وحدت خود حفظ بکنن. د لویدیځې حوزې د عالمانو او روحانینو عالي شورا هره سې شنبې د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو باندې بحث او خبرې کیږي.